بغلان کې دولتي چورلکو یو کلینیک بمبار کړی 9 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د بغلان ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ مربوط په شهر کوهنه بازار دولتي هوایي ځواکونو پر عمومي کلینیک بمبار کړی دی. ځایي سرچینې وایي دا بمبار په یاد کلینیک پرون غرمه مهال شوی چې د 2 ډاکټرانو په شمول پکې 9 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. طالبانو هم یاده سیمه کې پر کلینیک بمبار تایید کړی او دا یې جنایت بللی دی. طالب ویان ذبیح الله مجاهد په خپله رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې پر یاد کلینیک د بمبار له امله یو ناروغ وژل شوی او د 2 ډاکټرانو په شمول 8 تنه ملکي وګړي ټپیان دي. همدارنګه د کلینیک ودانۍ تخریب شوې، یو امبولانس او یو شمېر وسایط له منځه وړل شوي. حکومتي چارواکي په دې اړه له معلوماتو ورکولو ډډه کوي.